لنډو ټکي کې راته دا ووایه امریکا د افغانستان نه ووتله که لاړه مطلب وویستلی شوه او که لاړه. زرین صاحب دا جواب دور آسان نه دی ځکه چې وویستلی شوه داسې چې کوم نظام هغې غوښتو مضبوط شي هغه مضبوط نه کړی شو او ووتله داسې چې هغه نظام مضبوطېدو نه او مسلسل د دې پیسې د دې بلیډینګ روانو نو زما په خیال باندې 50% وویستلی شو او 50% لاړه. ټیک ده یو چې کله موبین سره راځي لږ کوشش کوه هغه ستا د وړ سړی نه دی. زرین صاحب زه بل نظر لرم زه دا نظر لرم چې په سوشل میډیا کې زه لګیا یم پښتنو سره او پښتانه چې د هرې سیمې دي که هغه افغانستان دي که کوزه ده که جنوبي پښتونخوا ده د هر ځای پښتون چې دی په پښتنو کې تیاره ډېره زیاته ده. پښتانه زما شان سړی بیخي نه خوښوي زما شان سړی زه د ډېرو پښتنو دښمن ګرځم ځکه چې زه د پرمختګ خبره کوم. پښتون پرمختګ د انټي انټلیکچوالېزم زیاتره پښتانه د انټي انټلیکچوالېزم د عقل او د شعور خلاف زیات عمل خوښوي لږ بدماشي خوښوي لږ برید تاول خوښوي لږ دا خبرې خوښوي چې زه به درشم کور به دې والوزوم زه به درشم دا به کوم پښتانه دا شي زیات خوښوي. نو زما نظر دا دی چې که پښتنو باندې زه ځان ګرانوم یا ځان دغه کوم نو زه به د هغې خلکو ته ورځم د کم خلکو چې پښتانه عزت کوي که هغه سړی شرابي دی که هغه سړی ډم دی که هغه سړی ډوزن دی که هغه سړی دیندار دی که هر څنګه دی خو چې پښتانه ورته عزت لري. اوس د افغانستان خلک یې خوښوي افغانستان خلک وایي چې دا زمونږ مثال سبوي نو د هغې ولس دپاره زه هغه ته ورځم هغه سره کینم هغه سره خبرې م کوم چې د هغه خلک چې دي هغه مه وګوري یا زما خلک هغه وګوري. نو ما ته مبین مهم نه دی ما ته مبارزین مهم نه دی ما ته لاندې ولس مهم دی چې دا زما ولس لاړ شي هغه وګوري او د هغه ولس مه وګوري دغه زما مقصد دی. ټیک ده جی د ذبیح الله مجاهد نه مې سوال وکړ مخامخ مې تاسو چې کله افغانستان کې عفو وکړه مطلب تاسو نه وجل شوي دي تاسو وجلي دا ټول ماف شو د ریړۍ مزدور د جماعت امام د جرګې مولا د جرګې سپینګیری چې دا وپات شوي دی د هغې هغه خو درېمګړي خلک وو هغې بچو تاسو ماف کړئ که نه نو هغه ما ورته وایي چې ته د کومې پارټۍ سړی زه هغې جواب دا زرین صاحب ما سره داسې پوښتنې دي که دا ما د افغانستان د طالبانو نه وکړې نو دا طالبان خو لږ شته په دې ټیک ټاک باندې کوم چې ما ته د ISI جاسوس ما ته وایي هغه هم په دې باندې چې زما پوښتنې ډېرې سختې دي چې زما دلایل کې ګیر شي نو بیا وایي چې ته داسې نو دا غریبان چې دي دا خو ټول عمر یې ټوپک ډزولی دي عقل نه دی ډزولی عقل ته تالی اچولی دي نو که د عقل خبرې دې سره کوې نو بیا ته ګناهګار یې که د عقل خبرې ته دې سره کوې بیا ته غدار یې که د عقل خبرې کوې نو ته د دین هم ګستاخ یې نو دا د عقل دشمنان دي د افغانستان چارواکه چې اوسني دي دا د عقل دښمني کوي عقل سره علم سره دښمني کوي داسې زمونږ طرف ته هم دي کوزه پښتونخوا کې هم دي کوم چې د عقل او علم سره دښمني کوي. نو ذبیح الله مجاهد خبره خو ټولو ته پته ده مطلب یې څه خو زه به ته یو لنډه خبره وکړم لنډه خبره به دا وکړم چې دا څونه خلک وجلې شوي دي په دې جنګونو کې په افغانستان کې او دې خوا او فیصله کول د طالبانو چې مونږ هم بخلي دي او مونږ دې مو بخي دا د دې نه غټ ثبوت د خدای کم دی چې دا خلک ځان خدایان بلي چې ما معاف کړي دي او مونږ دې معاف کړي
د انسان پیدا کړی چاره د انسان خدای پیدا کړی دی د الله تعالی پیدا کړی دی کدا تا پیدا کړی دی چې ته به مړ کې او بیا ته وته چې ما معاف کا او بل برازي ته ته چې ما ته معاف کړی نو دا عجیب خلق دی چې په دین سر نه د خلاص په اسلام سر نه د خلاص او راضي او د انسان د قتل مافیا نه په خپل کوي لکه زه انسان ما یره زبه تا معاف کوم او ته به ما معاف کی حمزه صاحب ډېر ښکلې موضوع ته لاړې الله دې ژوند درکړي چې ته سعودي عرب ته راشې زه فلحال به سعودي عرب کې یم یقین وکړه دلته چې ته ژوند تېری کله معاشره وګورې نو ته به په دې شکر وباسي چې الحمدلله الله پاک چې تا دومره ښایسته مذهب کې زه پیدا کړی یم یو دومره ښکلي دین کې دې پیدا کړی یم زمونږ د پښتونخوا که هغه که د لر دی که د بردي د پښتون وطن زه کله سوچ کوم زم دغه پښتانه اوس هم ډېر تکړه دي چې هغه د مذهب نه پرېږدي بل خوا نه ځي ځکه چې موږ دوه خبرې ډېرې ښایسته کوو او ډېرې په فخر سره کوو چې الحمدلله زه پښتون یم او الحمدلله چې زه مسلمان یم خو قسم درته کوم که موږ په پښتون پوهېږو چې پښتو څه ته وایي او که موږ په اسلام هم پوهېږو چې اسلام څه ته وایي ځکه که موږ قرآن راوړی دی نو موږ دا فکر ده چې یاره دا موږ یو تلاوت کړو نن ګناه وکړو د شپې دا تلاوت کړو بیا سبا دپاره بیا یاد کرسي په ځان باندې شوب کړو سبا بیا ګناه ته وروځو اصل کې دا یو نظام دی موږ په دغه نظام باندې نه ځو او په سعودي عرب کې دغه خلک په دغه نظام باندې روان دي او ډېر ښکلی دین او یو ښکلی ته به دلته خوشحاله شي جی زرین صاحب زه تاسو ته خبره کوم او په دې خبره دی د ناس خلک لږ سوچ وکړي د وړوکوالي نه موږ ته یو خبره کړې ده چې موږ سعودي سره هر څه کوو د سعودي عقیدې موږ الو د سعودي اختر موږ منو د سعودي سره دا کو سعودي سره غسو کله چې محمد بن سلمان راغی زمونږ په سیمه کې د اسلام دکاندارانو نه وار پر خطا شو ځکه محمد بن سلمان خو اوس د سعودي له یو نوی شکل ورکو محمد بن سلمان چې دی هغې د سعودي عقیدو له فکرونو له یو نوی نظر ورکو نو اوس به مونږ اسلام دپاره چاته ګورو چې مونږ ټول عمر سعودي ته کتلي دي او د مشرانو د ټیکدارانو به مونږ ته وایي چې سعودي داسې سعودي هغسې اوس که زه سعودي ته ګورم اوس وایي نه مه ګورئ ورته نو اوس زمونږ ټیکداران د مونږ ته یو جواب راکړي زمونږ په ځمکو باندې چې تر د بن سلمان د راتلو پورې سعودي ته زمونږ هر څه کې مشر و د بن سلمان راتلو نه پس سعودي زمونږ هیڅ کې اوس مشر نه دی زه چې اوس سعودي کم عملونه راوستي دي سعودي خپل کلتور کې بدلون کم راوستي دي زه چې هغه اوس راولو که نه نو اوس وایي نه نو د دې نه څه ثابتېږي د دې نه دا ثابتېږي چې محمد بن سلمان او سعودي عرب د هغې نه اوس د دې اسلام غوره دی دی عمده تاثر اوس ورکوي چې زمونږ اسلام لکه مونږ اوس هغه د افغانستان د یو طالب یو وړوکي کوشنۍ غوندې هلک په سټیج ناست هغه یو خبره کوله وی د عربو د چې مونږ لاړ شو عرب وایي چې افغاني عالمانو ستاسو څخه مونږ نه خو سنتونه پاتې دي هغه هلک لګیو نور لاندې ټول د افغانستان مشران ورته ناست وو نو هغې کې یو خبره کوله هغې هلک وی مونږ چې عربو ته لاړ شو وی عرب وایي چې زمونږ نه خو سنتونه پاتې دي خو افغاني علماو نه سنتونه پاتې نه دي افغاني علما ټرت او افغاني علما پرته لکه د په دین کې تکبر او غرور دونه چې د نور نړۍ علما هغه هم ورته د ځان نه ټیټ ښکاري په هر څه کې ورته ځان غوره ښکاري د بد قسمت زمونږ هلته په بزنس کې هم سیاست دی اسلام ټچ دی په سیاست کې هم زمونږ اسلام ټچ دی ایون چې په رشته کې هم زمونږ اسلام ټچ دی کله ما ډېر داسې کتلي په رشتې دپاره زلمي دپاره چې څوک رشته وغواړي هغه وایي دا د اول 4 میاشتې ولګئ که نه دا مې کتلي نو دلته کې چې ته څومره وګورې په څه کې هم اسلام ټچ نشته اسلام هغه وایي دا زمونږ یو نظام دی په هغه باندې ټول روان دي او دومره ښکلی د اسلام دومره اسان دی دومره چې د دې ځګې چې کوم مولیان دي موږ ته که موږ په روژو باندې که موږ په منځونو باندې زموږ نور کوم عادتونه دي په هغو باندې زموږ صرف یو اعتکاف چې کوم دی د زموږ د پښتونخوا مولا موږ ته څومره ګران کړی
او اوس دلته مونږ لاړ شو په مدینه کې یا مکه کې اعتکاف ته کېنو والله دومره آسان دومره ښایسته دین خو بس د بده مرغه مونږ داسې واجبه ملا سره مخامخ یو چې په وړو خبرو راته پیتوې ولګوي هر څه راته ګران کړي یار زرین صاحب زمونږ اسلام باره کې تاسو زه خبره کوم اسلام تاسو چرته سوچ کړی دی لاندې ناستو ځوانانو تاسو کړی دا کفار ولې اسلام روستر وزه مونږ اورو چې کفار اسلام ته روان دي زمون په سیمه کې هندوان شته کنه زمون په سیمه کې سیکان هم شته زمون په سیمه کې هر څه شته مونږ چرته وریدل چې یو سړی اسلام ته راغی زمون په سیمه باندې کافر نه مسلمانېږي خو په نورو سیمو کې کافر مسلمان شي اسلام ته راشي دا دې ته معمولی لږ مونږ سوچو کو چې دا ولې لږ سوچ په دې توګه چې زمونږ سیمه کې هم عیسایان هم شته زمونږ سیمه کې سیکان هم شته هندوان هم شته هر څه شته خو زمونږ سیمه کې کافر نه مسلمانېږي او بل په کافرانو په سیمه کې کافر راشي اسلام قبول کی مطلب څه دی مطلب دا دی چې زمونږ سیمه ته اسلام د سره راغلی نه دی زمونږ سیمه ته باباګان راغلي دي پلانګي بابا ډینګري بابا زمونږ سیمه ته باباګان راغلي دي زمونږ سیمه ته اسلام نه دی راغلی اسلام چې ځکه د خپل ځمکې نه وروتم د پښتونخوا نه دا زه تاسو ته علل اعلان دا خبره کوم چې زه د پښتونخوا نه وروتم نو ماته لګېدل چې لکه ما کلمه وویله زه مسلمان شوم ځکه ما قرآن وپېژندو ما حدیث وپېژندو د پښتونخوا نه چې وروتم د پښتنو د ځمکې نه وروتم ما ته ولګېدل چې ما جوړه اسلام اوس وپېژندو نو ځکه د په دې سیمه کې خلک اسلام ته راشي دلته اسلام د کتابونو دی زمونږ په سیمه کې اسلام د ګیرې نه خلک روباسي تالی درکي د خېټې نه روباسي تالی درکي دا والا هغه اسلام نه دی